ډېر خفه په هغه وخت شوم درنه ژونده او چې خپلوانو راته وکنله کنده او ما خو وی چې به هر خوا وفاداري وي ډک دریاب کې مې هم ماته نه شوه تنده او غاړه رایې کړه هله په سپینه ږیره چې خبره زما وتې وه د خونده او د څښا ډنډو د لامبو نه مې زړه تور دی وی مره به چې اوس ووتې د ګنده او محمد صلاح الدین احمد میده شو لکه جوار چې شي میده په ګرمه جرنده. ډېر زبردست، ډېر ښایسته. مننه جي. هغه وایي چې تیارې خورې وې د رڼا پکې درک نه و په قافله کې مې هم یو غړی چابک نه و او که زه تیار وم د سالس مې جوړه نه وه خوښه که نه په ورانه مخالف هم دومره کلک نه و او شاړه پرته وه نړېدلې وه د کلي حجره په دغه کلي کې جوړ خان نه و ملک نه و او ټول بازارونه کوشاده و د غرض غېږه کې هلته کې مینه وه چې کوم ځای کې سړک نه و او ژوند په عذاب و زما تا ته انسان نه ښکارېدم او ستا په وطن کې خو مورچه نه وه پاټک نه و او یاره تشبیه د ګلاب هم ستا سره سمه نه وه ستا په شان رنګ نه و ستا په شان نازک نه و او شاهد نور څه ضمانت و چې موږ امن غواړو دوی سره توپې وي او زموږ سره ټوپک هم نه و. ډېر زبردست. مننه جي. وایي سره د قامه چې سبا له د دار سر ته خیجم د انقلاب جنډه راخلمه خیبر ته خیجم او لاره کوڅه کې مې په حق وینا قایله نه کړې او مکر فریب زده کوم چرته منبر ته خیجم او هسې د خلکو په تسبو او پټکو دوکه شم ساده پښتون یم د خپل رور خلاف سنګر ته خیجم او د ځالې ځای به مې ورک نه کړي خو ازار به واخلې ته چې نازرونه سوځوه زه به نختر ته خیجم او داسې وزر لرم چې ستا نه هم په بره تلی شم که ته سپوږمۍ ته خیجې زه درپسې نور ته خیجم او په هر ډګر چې د بدلون چغې وهمه پیز یم او کله چې سمې ته راځم کله چې غر ته خیجم.